تل پښنو کاڼو مې ولي روغه نه ده لیونی ده بې حسابه بې کتابه جنت هوري مې ارمان دی. د وخت قتل د ستمونو په لور ګام اخستې بیا یې زمونږ ورانو کورونو په لور ګام اخستې د غیر غماز په خوله زما تر کور دیواله راغلو زما تر بور د فسادونو په لور ګام اخستې زما د قام د نوي نسل بدبختۍ ته ګورئ زما د قام د نوي نسل بدبختۍ ته ګورئ قلم په ځای ټوپکونو په لور ګام اخستې چې ټول جهان ته په ښکارا د کام غندنه کوي چې ټول جهان ته په ښکارا د کام غندنه کوي ښکاري چې مشر د نوټونو په لور ګام اخستې او سهره نن د مات قلم په غورځنګونو ښکاري سهره نن د مات قلم په غورځنګونو ښکاري لکه چې بیا د خیالونو په لور ګام اخستې. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنې. پروګرام ګنډېري ادبي ټولنه او زه شفیق الرحمن مرتضی الله د وکړي چې ټول روغ جوړ وي خوشحال وي او د زندګۍ په بهترینو شوبو کې وي. کتونکو نن راغلي یو دلن ته د قریش ملنګ صاحب خوا ته چې د ضلع کورم ایجنسۍ سره تعلق ساتي خو په ده وخت دا د دلن سیمې کې ګزران کوي. یو ډېر ښه لیکوال ده ډېر ښایسته په زړه پورې شعر لیکي غزل لیکي څه د تعریف محتاجه نه ده. نو غوښتلو مو چې د ملنګ صاحب نه بلها د خواند رنګ نه ډاک کلمونه وورو او تاسو سره شریک کړو. ملنګ صاحب ټولو نوال خو په پروګرام ګنډېري ادبي ټولنې کې تو ته ډېره زیاته هرکلی او سلامونه یایو. ډېره مننه د تاسې او د تاسې د خلوصو او بیا خاص کر د ګنډېري ادبي ټولنې څومره ملګري دي چې تاسو سره په دې پروګرام کې هلې ځلې کوي او خپل محنت کوي. زه د ټولو ډېر مشکور یم چې تاسې په دې کام لاڼ وخت کې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. ډېره مننه. قربان. ملنګ صاحب دا ورته وایه چې د خپلې شاعرۍ آغاز مو د کوم ټیم نه کړی و؟ ښکلی سوال دی وکړلو. شعر شاعري خو دا مو بچپن نه که زه وایم څه خواخوا تقریبا زه په سکول کې دریم کې وم څه مو خپله د شعر شاعري پسند وه او بیا وخت سره سره نو داسې وایي چې 2012 او 13 نه ما د شعر شاعري آغاز کړی. ډېره ښه ده. ملنګ صاحب دا ورته وایه چې د ملنګ تخلص چې دا مو څنګه ځان ته غوره کړو؟ مننه. تاسې د ملنګ تپوس وکړلو. ملنګي د هر سړي خوښه دی دې وجې نه مو خپل ځان ته د ملنګ تخلص پسند کړو. ډېر اخري پوښتنه لرو ملنګ صاحب چې د خپلې خوښې شاعر مو څوک ده؟ یاره ښایسته سوال دی وکړلو. ټول دی مو د زړه سرونه دي ټول ښایسته چې څومره دي ټول زه خدای ته قسم ټول واورم او د مو د چاهت شعر که زه وایم څه شاعر څه کوم دی هغه موږ سره ناست دی پیر صاحب سهار صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې دا کوم وخت مو ته راکوي یا کوم دې موږ سره کوشش کړی دی او ډېرې ممنون یو ډېرې شکرګزار یم. ډېره مننه ملنګ صاحب. خو ملنګ صاحب زموږ چې څومره مینوال دي که هغه په بار هېواد کې دي که هغه وطنوال ملګري دي هغه به په ده انتظار کې وي چې د ملنګ صاحب نه څه واورو. که ته موږ سره خپل یو غزل شعر څه شریک کړي نو موږ به ته ډېره زیاته مننه وکړو. مننه. غزل نه مخکې یو شعر دی تاسې ته او ټولو مینوالو ته د ډلۍ د دنیا د رواجونو نه راتېر شه د دنیا دی رواجونو نه راتېر شه ای جانانه مروره را پخلا شه. ډېر ښایسته. مننه. غزل دی غزل مطلب عرض دی دا درب په ما احسان دی دا درب په ما احسان دی چې نصیب زما ایمان دی. دا درب په ما احسان دی چې نصیب زما ایمان دی چې مدام په جنگ خوشحال وي چې مدام په جنگ خوشحال وي بیا پرې پوه شه چې شیطان دی. مننه. د دنیا بلها مخلوق کې شعر د پیر صاحب د دنیا بلها مخلوق کې اشرف الفقیر انسان دی. مننه. په ایمان وایم کافر دی په ایمان وایم کافر ده چې کفر په لار روان دی. ډېره مننه. شعر دی چې همیش را سره مل دی چې همیش را سره مل دی بل څوک نه دی پاک سبحان دی. شعر دی چې بے حسابه بے کتابه بے حسابه بے کتابه جنت هوري
می ارمان دی واه 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 مننه. ارشاد 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 مننه ډیر ښایسته. مننه ایڅ بے حسابه بے کتابه جنت هوری می ارمان دی آخری مختار دی قریش روح کلیوانه قریش روح کلیوانه دین ایمان می رنجانا واه واه مننه ډیر ښایسته. مننه جی ایڅ قریش روح کلیوانه قریش روح کلیوانه دین ایمان می د جانا ډیر الله. غزل نه مخکې دوه بیتونه دي د هجران تورې تیارې دي د مینو په کوڅه کې د هجران تورې تیارې دي د مینو په کوڅه کې غمرزي را سره وکړه د غمجنو په کوڅه کې. واه 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 نه بعد کې غزل دی. غزل مطلع عرض دی ارشاد. چې څنګه یاد دی په ارمان ردرومي چې څنګه یاد دی په ارمان ردرومي داسې مې اوښکې له چشمان ردرومي. واه واه مننه چې څنګه یاد دی په ارمان ردرومي داسې مې اوښکې له چشمان ردرومي د غرو لمن نه لکه شپون مازدیګر د غرو لمن نه لکه شپون مازدیګر کلي ته ستړی او ستومان ردرومي. خدای شته شعر د پیر صاحب خدای شته چې هغه وخت او تر ومه خدای شته چې هغه وخت او تر ومه زه په مخ دې کله چې زلفان مننه مننه ایڅ اوس ترېنه چېرته خلکه کډه پیر صاحب شعر دی اوس ترېنه چېرته خلکه کډه وکړم د زړه په دښتو مې توپان ردرومي. تار دی ورته بلارې کړم ګلزار ملګرو ورته بلارې کړم ګلزار ملګرو قریش ملنګ ته چې جانان ردرومي. دا یو بل غزال دی او خاص کر مسافر ورونو ته ډلې وي مسافر داسې دي چې هغه زړه سرونه دي. په دې کلي کې جینۍ ده په دې کلي کې جینۍ ده د مغولو شهزادګۍ ده په دې کلي کې جینۍ ده د مغولو شهزادګۍ ده د ښایست سنې نشته د ښایست سنې نشته د اسمان سپینه سپوږمۍ ده. شعر دی په لیمو کې زوروره په لیمو کې زوروره د بنګشو ملالۍ ده. مننه ایڅ په لیمو کې زوروره په لیمو کې زوروره د بنګشو ملالۍ ده. تور بڼۍ درګې درګې تور بڼۍ درګې درګې په مثال د خپېرۍ ده. پیر صاحب شعر دی ډک منګي سره متېږي ډک منګي سره متېږي تر ویښته ملا نری ده. مننه ایڅ ډک منګي سره متېږي د ویښته تر ویښته ملا نری ده. تل په شنو کاڼو مې ولي پیر صاحب شعر دی تل په شنو کاڼو مې ولي روغه نه ده لیونۍ ده. مننه زه ملنګ پرې ښه پوهېږم زه ملنګ پرې ښه پوهېږم چې راغلي په مستۍ زه ملنګ پرې ښه پوهېږم زه ملنګ پرې ښه پوهېږم چې راغلي په مستۍ ده. مننه تاسې د مینې یو جهان مننه. ډیره مننه قریش ملنګ صاحب چې تونه مو ډیر ښایسته په زړه پورې غزل واورېدو. کتونکو دا و قریش ملنګ صاحب چې د کورم ایجنسي سره تعلق ساتي ډیر ښایسته شعرونه ویلو موږ ته خو ډیر خوند راغو. نو موږ تاسې نه غواړو اجازات چې چېرته کې وی خوشحال اباد بریالي اوسئ. راتلونکي پروګرام پورې خپل ګران ورور شفیق مرتضی ته اجازات ورکړئ. د لوی الله په امان.